په پېښور کې د فحشا او بدکارۍ اډې چیرته دي؟ دغه د بدکارۍ اډې څوک چلوي او څنګه یې خلکو ته پرووایډ کوي؟ او د یوې جنۍ د یوې شپې څو ریټ دی؟ دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر پای وګورئ چې په هر څه پوه شئ. خو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو په پېښور کې د بدکارۍ اډې او د هغې معلومات په همدې ویډیو کې را سره وګورئ. ملګرو که موږ او تاسو وګورو نن سبا په پاکستان کې داسې هم یو ښار نشته چې هلته دې پکې دغه د فحشا او بدکارۍ اډې نه وي او دلالان په سریعام ډول په دغو بدکارۍ اډو کې د مختلفو علاقو جنکۍ او ښځې چلوي. په دغو اډو باندې څو ځلې پولیسو هم چاپې وهلې دي چې پکې ګڼ شمېر بدکاره ښځې د هغوی دلالان او هغوی ته راغلي کسټمر او ګاهک نیولي دي. خو درنو لیدونکو کله چې هم د هغوی بیان مخته راشي نو هغوی همیش همدا وایي چې موږ د ډېرې مجبورۍ څخه دغه فحشاوې او بدکاریانې کوو. خو ملګرو که موږ او تاسو وګورو نو په هر ځای کې چې همدا د فحشا اډې چلیږي د دغو یوازینی او تر ټولو غټ علت همدا عوام دي. همدغه عوام هلته د بدکاریو اډې ته ورځي، هلته بدکاریانې کوي او په بدل کې یې پیسې ورکوي. خو هیڅ هم داسې یو نر پیدا نشو چې همدغو بدکارو ښځو ته همداسې د الله په رضا پیسې ورکړي. یو خو به د دوی خیرات وشي، دویم دا چې همدا بدکارې ښځې به همدا بدکاریانې پرېږدي او زموږ او ستاسو معاشره به له همدې غلیظ او ناپاک عمل څخه پاکه شي. دوستانو زموږ د دې ویډیو یوازینی مطلب همدا دی چې د روژې مبارکه میاشت تېره شوې ده او دا دی اوس اختر راغی، نو همدا وړوکی اختر هم باید ښه په خوشحالیانو او د اسلام په رڼا کې ولمانځو. نه دا چې روژه ختمه شوه موږ او تاسو اسلام ته شا کړو، دینداري او اسلامي کارونه ټول پرېږدو او همدغه د اختر خوشحالیانو فحشا او بدکاریو تېرې کړو.